سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو کس د نشي توکو د لیږد په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کس چې 15 کیلوګرامه هیروین یې په خپلو کالیو کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې له هېواده بهر یې ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. له دې سره سم 4 نور کسان په کندوز کې هم د نشي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي دغه کسان چې 12 کیلوګرامه هیروین یې په تخار کې په یو موټر کې ځای پر ځای او غوښتل یې هغه بغلان ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د کندوز ښار په سرخاب پله کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. د لوګر د برکي برک ولسوالۍ سرپرست او ښاروال او د امنیت مدیر یې په یوې چاودنه کې ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه کسان چې عین الدین او عزیز الرحمن نومیدل تېر مازدیګر د برکي برک او پل علم ښار ترمنځ د لارې په اوږدو کې په شیروا سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ووژل شو. دغه کس چې قاري بادار نومیده تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په زیوله سیمه کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ ویان د حکمت الله درانی زیاتوي په دې نښته کې یو بل طالب هم وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. یو 10 کلن ماشوم په پکتیا کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې عبدالله نومیږي نږدې 2 اونۍ مخکې له ګردیز ښاره تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ د تښتونکو له منګولو وژغورل شو او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پکتیا د څرګر ملي ادارې مشر قدر محمد قدر زیاتوي د دغې پیښې په تړاو یې 7 سړي تښتونکي د ګردیز ښار له بېلابېلو سیمو هم نیولي دي او 6 نور سړي تښتونکي په هرات کې تر 20 کلو بند باندې محکوم په مجازاتو شول. دغو کسانو چې څه موده مخکې یو 10 کلن ماشوم له 22 ورځو وروسته د 15,000 امریکایي ډالرو په بدل کې خوشي کړی و، د افغان ځواکونو تر نیول کېدو وروسته تېره ورځ په یوې ښکاره محکمه کې په 20، 14 او 8 کلونو بند باندې محکوم شول. د هرات د ښاري محکمې د معلوماتو له مخې دغه کسان په ټاکل شوي وخت کې د استئناف غوښتنې حق لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.